د اخلاقیاتو له نظره نړۍ کومې خواته روانه ده؟ زموږ نسلونه اخلاقي کېږي که غیر اخلاقي؟ بدون شک چې نړۍ غیر اخلاقي طرف ته روانه ده. د امریکا بعض تغیرات راوستل د ټرمپ سره که هغه جنرال لاز وو که همداسې نور قوانین وو، لیکن فکر نه کوم چې ټرمپ راتلونکي ټرمز کې بیا وي 3 کاله بعد. نو بدون شک چې نړۍ غیر اخلاقي طرف ته روان ده او کوم ملکونه چې اخلاقیات ته مهم دي او باید مهم وي هغوی باید اخلاقیات هغوی د ارزښتونو باید وساتي. اوسني ژوند کې کومې برخې شته چې ستاسو نه خوښېږي؟ ډیر زما په نظر باندې دا ډیر کار کول او ډیر مصروفیت. زه غواړم یو ورځ کېنم، زه فکر کوم ما دا ژوند لکه شګه چې داسې ونیسي داسې را روان دی. زه بیخي په خپل ژوند نه پوهېږم لکه 40 ساعته یو څه زه کوم. نو دغه باش زما نه خوري. که ژوند ستاسو په اختیار کې شي څه ترې حذف کوئ؟ اولین شی به دا ته حذف کوم چې که شهرت به ته حذف کوم. اول به دا وي او دویم به دا وي چې په حقیقت دا دی چې زه په دې ډارېږم چې ما سره اسلام نیم یو ځای دی، داسې یو کار نه کوم چې اسلام ته بدنامي ونه رسېږي. نو که زه کولی شم چې دا شی حذف کړم دا به حذف کړم، دا به د اسلام بدنامي چې ونه رسېږي زه په دې ډارېږم، که نه ما به ډېر څه کړي وو. جزاک الله خیر. سوشل میډیا اخلاقي بنسټ دی که خنثی یا غیر مفید؟ زما په نظر سوشل میډیا چقو دی چې څنګه استفاده کوي، خو بدون شک چې یو شی باندې چې ډېر خلک ژوبلیږي نو حتما هغه شی بیا ښه نه دی. سوشل میډیا یو امتحان دی زموږ د نسل او د امتحان دوی به ځان کامیابه کړي. بالکل. رحمت الله نوروز د خاوند په توګه څنګه خاوند ده؟ دا پوښتنه به زما مېرمن نه وشي. زما په نظر باندې یو کس چې دوامداره ټوکې کوي، یو کس چې خلک په عذابوي او زه کله خپل مېرمن ته وایم زه خدای دې لپاره لږ تاسو په عذابه کړم او نو دا ده. او یو کس چې همیشه دپاره کوشش کوي چې یو ژوند ولري چې هغه پرمانا وي او د دوستي او د محبت او د معنوي هر هدف نه اسلام چوکاټ لاندې وي. زه په دې ډېر خوشحاله شم څو ورځې مخکې ما خپل مېرمن سره پوښتنې کولې چې ستا رول ماډل څوک دی او زما څوک دی. نو بیا پوښتنه په دې کې راغله ما ته ستا رول ماډل څوک دی؟ زه پوهېږم رسول الله صلی الله علیه وسلم الحمدلله. نو هغه زه په دې ډېر خوشحاله شوم. نو ما نه پوښتنه وکړه چې که ته ځنګل ته ځې او نور هیڅ شی نه شوړي یو شی چې وي هغه نو ما بدون شک د خو واضح خبره ده. نو زما په نظر باندې بهترین په انسانانو کې په خصوصا کې هغه دی څوک چې خپل مېرمن سره خر چلن کوي. دا دوسي او بې غیرتي نه ده، دا بې معنا خبرې ذهن نه وباسئ. ښه ژوند وکوئ، خوشحاله ژوند وکوئ، بل یو بل تبصیله وکوئ، یو بل شفقت وکوئ، هر خبره جدي مه نیسئ. که تاسو یو بل مشکل وګورئ نو بیا خو مشکل دی، او که مشکل دی هغه مشکل وګورئ، خپل یو بل دوستان وګورئ او مشکل بیا حلولی شي. نو زما اصول دا دي زه چې کوم خبر راځي یو مثلات من کور دی راشي زه ورته یم په دې سوپ کې یو ویښته دی نو زه اوس دا سوپ خراب وغورځوو که دا ویښته لرې کړو نو هغه ویښته به ته لرې کوې که سوپ کې ویښته دی هغه ویښته لرې کوې. نو همیشه به داسې دي وګوري یعنې ته د خپل ټول ژوند مه بربادوه د یو چا دپاره ستونزه مشکل یعنې باید هر ستونزه جدي ونه نیول شي. دقیقا.